سلامونه ملګرو. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند ښه روان وي. د یو نوي درس سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، تیر شوي څو درسونو کې موږ او تاسو د فعل په اړه باندې خبرې کړې وې. د فعل درې قسمو باندې، درې ګروپونو باندې خبرې کړې وې. وبخښئ، قسمونه نه، فعل په دریو ګروپونو باندې تقسیم شوی. هغې په اړه باندې موږ او تاسو خبرې وکړلې. نن غواړم چې د ورب چې کوم دوه حالت دی په هغې باندې خبرې وکړم. دغه دوه حالته، دوه قسمونه په انګلیش کې هم شته او په فرانسوي ژبه کې هم دي. دا ډېر اسانه دي. دغه درې ګروپو باندې چې کوم تقسیم شوی دی او دغه دوه حالته، دا باید تاسو زده کړئ تر څو تاسو وکولی شئ تاسو په ټینسونو کې، په زمانو کې جمله سازي وکړئ او تاسو ورب چې کوم دی، فعل چې کوم دی، هغه د هغه زمانې مطابق تاسو هغې کې تغییرات راولئ، هغه بدل کړئ او جمله ترې جوړه کړئ. نو ځکه دا ډېر ضروري و چې د زمانو نه مخکې باید دا موږ ووایو. که چیرې زمانو ته موږ لاړ شو، هلته بیا زه د اول ګروپ او دویم ګروپ خبره کوم، نو تاسو ته مشکل و که چیرې موږ نه وویلې. اوس موږ وویلې، نو اوس تاسو پوهیږئ چې اول ګروپ افعال کم دي، دویم ګروپ کم دي، دریم ګروپ کم دي. ښه، نن غواړم چې verb regular باندې خبره وکړو یا regular verbs باندې خبره وکړو. هغه افعال regular verbs یا verb regular څه ته وایي؟ دا هغه افعال دي چې کوم یو قاعده، قانون، یو چوکاټ لري او د هغه قاعدې، قانون، چوکاټ لاندې موږ په یو زمانه کې دې کې تغییرات راوستلی شو. نو دې ته verb regular ویلی کېږي یا regular verbs ویلی کېږي. لکه تاسو دلته ګورئ چې ما یو دوه لفظونه دلته راوړي، دوه فعله مې تاسو ته راوړي. که تاسو وګورئ، یو د یو ګروپ دی، بل د بل ګروپ دی. نو ما دوه ځکه مثال راوړي دي چې تاسو ته ښیم چې دې کې کم تغییرات موږ راوستلی شو یا د دې کم قانون دی. صحیح دی؟ لکه تاسو که وګورئ شانته ویلی کېږي، مطلب سندره ویلو ته. دا یو فعل دی. اوس شانته په خپل اصلي حالت کې دی. دا د ا یا د ای آر سره ختم شوی او دا موږ ویلو چې دا اول ګروپ افعالو کې راځي. هر کله چې تاسو اول ګروپ افعالي، نو دا verb regular دی ته ویلی کېږي. بل دا قاعده قانون لري. هغه قاعده قانون څه دی؟ دا قاعده قانون لاندې موږ دې کې تغییرات راوستلی شو. اوس دې نه بعد چې کوم تغییرات دلته ما راوستلي، د هر ضمیر سره، د هر سبجیکټ سره همدغه تغییرات به تاسو د هر اول ګروپ افعالو سره راولئ. سمپل، دومره خبره وه. نو دغه ځکه دې ته verb regular ویلی کېږي، ځکه دا قاعده قانون لري. صحیح ده؟ که چیرې دې قاعده قانون نه لرو دی، نو دا بیا په دې ګروپ کې نه راتله، دا بیا بل ګروپ کې راځي. صحیح دی؟ بل قسم کې راځي. نو شانته اوس دې کې څه تغییرات راځي؟ شانته چې کوم دی اوس په اصلي حالت کې دی. تاسو ورته وګورئ، د ا یا د ای آر سره ختم شوی دی. اوس که زه سره یوه جمله جوړم، زه به څه وایم؟ ژ شانت. که تاسو وګورئ، هغه آر ته ختم شوی دی، صرف او یا ای سره ختم شوی. ژ شانت. تو سره چو شانت. هلته ورسره اس راوړلی شوی، او اس. صحیح دی؟ ایل شانت، او راغلی دی صرف. صحیح دی؟ ال شانت، اون شانت. اون چې کوم دی هغه موږ وایو دا دی مطلب هم دی موږ، خو دا ان فارمل دی. بیا نو چې کوم دی هغه فارمل دی. نو شانتو. دلته او ان اس اضافه شوی دی، ای آر ختم شوی دی، څه اضافه شوی دی؟ او ان اس. صحیح ده؟ دغسې وو شانته. صحیح ده؟ دلته ای زد اضافه شوی دی. که تاسو وګورئ، اخیری ایل او ال جمع څه دی؟ شانت. صحیح ده؟ ایل شانت یا ال شانت. خو که تاسو ته وګورئ، ان ته ورسره اضافه شوی او آر ختم شوی دی. دغه چې کوم تغییرات راغلي، دا به اوس د ټول چې د اول ګروپ تاسو سره څومره افعال راځي، همدغه تغییرات به ورسره تاسو راولئ. نو ځکه دې ته verb regular وایي، ځکه د دې قانون دغه دی، د دې قاعده دغه ده، د دې چوکاټ دغه دی. د دغه چوکاټ، د دغه قانون لاندې به تاسو هر ورب چې کوم د ا اخ سره ختمیږي، تاسو بیا کې دغه تغییرات راوستلی شئ. علاوه د یو څو افعالو نه چې هغه به زه مخکې بیا ویډیوګانو کې تاسو سره خبره کوم چې هغه د ای آر سره ختم شوي دي، ولې هغې کې موږ تغییرات نه دي راوستلي. نو هغه بیا زه تاسو ته وایم چې هغې څه وجه ده. خو نور هر کله چې تاسو سره د اول ګروپ افعالي او هغه د ای آر سره ختم شوي، نو تاسو به کې دغه اضافه کوئ. که ژ راځي، نو صرف او به راوړئ، آر به ختموئ. دغسې که چو راځي، هغې سره به اس راوړئ، آر به ختموئ. دغسې که ایل راځي، ال راځي، اون راځي، نو هغې سره به یا ای سره تاسو ختموئ. او که نو راځي، او ان اس به تاسو راوړئ، ای آر به ختموئ. که وو راځي، نو تاسو ای آر به ختموئ، ای زد به راوړئ. دغسې ایل جمع یا د ال جمع، نو تاسو به ورسره ان ته اضافه کوئ. نو دغه
و زمونږه ورب ریګولر دی ته ویل کیږي. صحیح دی. دغسې ما دویم بل مثال هم ستاسو لپاره راوړی چې تاسو پوه شئ. دا فینیغ دی. فینیغ د یو ورب د یو ورب اصلي حالت دی. صحیح دی. دا په فرانسوي ژبه کې د یو ورب اصلي حالت کې دی، خو چې کله دا بیا په جمله کې موږ استعمالو، کله په یو زمانه کې راوړو، نو زمانې او د جملې مطابق بیا د کې تغییرات راځي. نو دا هم ورب ریګولر کې راځي ځکه چې دا هم یو قاعده لري، یو قانون لري، دا غیر لاندې کې موږ تغییرات راولو. که تاسو اول لب ته وګورئ، اول چې کوم ما مثال راوړی جو فینی مطلب ګوره هغه اسم راوړی آر مو ختم کړی دی. صحیح دی. که تاسو دی بل شانتې ته وګورئ، هلته موږ ا راوړی دی یا ای راوړی دی او دلته هم اس راوړی. دا ځکه چې دا د دویم ګروپ افعال دي. صحیح دی. دغسې چو فینی، ایل فینی، دلته وګورئ هلته هم تی راوړی، ټیم راوړی دی. ال فینی، اون فینی. صحیح دی. ګوره د جو او چو سره چې کوم دی اس راغلی دی، د ایل او ال او اون سره چې کوم دی تی اخره کې راغلی ده. دغسې موږ سره دی nous finissons, vous finissez, il یا elles finissent. il یا د ال جمع finissent. صحیح دی. تاسو سره خو ایل او ال په معنا پوهېږئ. ایل الګ د پاره استعمالیږي لکه انګلیسي کې هی. صحیح دی. او ال شي د پاره استعمالیږي. او اخره مثال چې کوم دی هغه اسم موږ راوړی، یعنې جمع لکان، ډېر هلکان، ډېر سړي چې کله وي. دغسې ال ډېرې ښځې او ډېرې جینکۍ. صحیح. مذکر او مؤنث دپاره استعمالیږي. او فینیغ خو ختمولو ته ویلی کېږي. صحیح دی. صحیح دی. نو دغه چې کوم په دغه فینیغ سره په دویم ګروپ افعالو سره چې دلته ما کوم تغییرات راوستلي، هر کله چې تاسو سره د دویم ګروپ افعال هغه د ای آر یا آی آر سره ختم شوي، نو تاسو به دغه تغییرات به کې دغه قانون لاندې به تاسو کې دغه تغییرات راولئ. دغه افعالو دپاره بیا دغه قانون دی. هغه چې کوم موږ سره کوم سوجې راځي، کوم سبجیکټ راځي، کوم ضمیر راځي، هغې مطابق به تاسو هم دغه تغییرات د ټولو سره راوړئ. بس دې دپاره دغه یو قانون دی. نو ځکه دا ورب ریګولر کې راځي. صحیح ده. زه بیا تاسو دپاره دغه تکراروم. je finis, tu finis, elle finit, on finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. صحیح ده. نو دې ته ویل کېږي ورب ریګولر. صحیح ده. نو ما دوه مثال راوړي ځکه چې ما غوښتل چې دې سره زه دغه جملې جوړې کړم چې تر څو تاسو پې صحیح پوه شئ. اوس دغه دوه افعالو دپاره همدغه قانون د دغه چوکاټ لاندې دی کې موږ تغییرات راوستلی شو. هر کله چې تاسو سره د اول ګروپ دویم ګروپ افعال نو تاسو د دغه قانون مطابق هغه د ای آر یعنی آی آر یا د او آر یا د ای آر سره ختم شوی، نو تاسو دا چې کوم تغییرات ما راوستلي د هر ضمیر سره همدغه تغییرات ورسره تاسو هم راوستلی شئ. او دې دپاره دا قانون دی. ځکه دې ته ویلی کېږي ورب ریګولر یا ریګولر وربس. هغه افعال چې کوم قاعده قانون لري، کوم یو چوکاټ لري، یو قانون لاندې هغې کې موږ تغییرات راوستلی شو. نارمل چې کوم یا نورمال چې کوم افعال دي هغې ته ویلی کېږي. صحیح ده. دا اوس موږ نننی درس انشاءالله په راتلونکي درس کې بل درس کې به موږ په ورب ریګولر باندې خبره کوو او په هغې باندې به تفصیلي بحث کوو چې هغې کې کوم افعال موږ سره دي. نو هغې نه بعد به موږ انشاءالله ټنسونه شروع کوو. که تاسو کومه پوښتنه لرئ په درس کې، خپله پوښتنه په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. زه به ستاسو د پوښتنې تاسو ته خامخا جواب درکوم. درس همدومره و. مننه. په مخه